زه دا درته وایم د دغه مدارسو قدر وکړئ. دا مدارس د الله تعالی نعمت دي. دغه علما نوجوانان علما د هغې به څو تنخواهي د هغې به 8,000 10,000 10,000 تنخواهي. هغې سهار هم ستا د بچي دپاره ناست دی، ماښام هم ستا د بچي دپاره ناست دی، او ستا د بچي تربیت او ستا د بچي د تربیت غم د هغې 24 ساعته فکر دی. د دې خلکو سره جفا مه کوئ. دا ستاسو سره ډېر احسان کوونکي خلک دي. د دې سره ستاسو دا د هغې ذمهواري ده که تاسو هر څومره جفاکاره سئ او تاسو د دې خلکو سره هر څومره بد یوسئ، لیکن دا الله تعالی دا ذمهواري د هغې پر غاړه باندې ورېښې ده. دا ذمهواري به تر قیامته پورې هغې رسوي، ځکه دا دین تر قیامته پورې رسول غواړي او د پیغمبر ټوله نبوي زندګي په 23 کاله کې ختمه شوې ده. الله تعالی په هر عصر په هر زمانه کې چند کسان ورته پیدا کوي، که معاشره وفا کوي که جفا کوي، دی به دین د ځان ذمهواري بولي در بل نسله پورې به رسوي. نو دا ستاسو د معاشرې ډېر محسنین انسانان دي، دا ستاسو د بچانو معلمین دي او ستاسو بچان په اسلامي تربیت درولدئ او ستاسو په کورو کې یو قرآني څراغان دربلئ. د دې خلکو سره احسان وکئ او د دې مدارسو سره تعلق پیدا کړئ. خپل بچان د قال الله او قال رسول په بذات کې لوی کړئ. بیا به د دې بچانو څخه خوند واخئ. بیا به په دنیا کې دا بچان ستاسو دپاره د عزت ذریعه وي، بیا به په قیامت او په جنت کې ستاسو دپاره رهنمایان او رهبران وي. ځکه زه دا خبره کوم چې د بچانو تربیت دا زموږ او ستاسو د معاشرې لوی مسؤلیت دی. شاید په دې مسؤلیت کې زموږ او ستاسو څه لږ کمزوري ده. کال تېرېږي، روژه تېرېږي، شنې اختر راځي، د شنې اختر بعد بیا مدارس آبادېږي. د مدارسو داخلي خپل بچان مدرسو له ورولئ. په هره مدرسه کې خپل بچان د تربیت او د تعلیم دپاره ځای کړئ. الحمدلله پر دې ځای باندې دا مدرسه ده. موږ یقینا د الله پر توکل باندې روانه کړې وه، لیکن د الله تعالی ډېر عظیم دربار دی. الله تعالی په ډېر ښه شکل باندې